رسول علیه السلام به دومره خوندور ګپ کله لګوه صحابو سره. یو ورځ نبي صلی الله علیه وسلم ته میلمه راغلی ده، کافر راغلی ده، دعوت په اسلام شروع ده، اوښه یې راوستلې باندې ولاړه د جومات. د نورو صحابو یو صحابي و نعیمان نومېده، ډېر ګپي و. د نعیمان رضی الله عنه ته دا نورو صحابو ویلي وي که نرې دا اوښه دې حلاله کړه، ځه که نرې حلاله یې کړه. هغه ورته ویلي پردی ده ولې وي ځه که نرې حلاله دې کړه. زه چې بس زه حلاله خو بس لنډه یې دا چې اوښه یې ترې حلاله کړه، پردی وه. هلته یې اوښه حلاله کړه، چپه یې کړله، پخه یې کړه. دلته د رسول علیه السلام دا مجلس ډېر اوږد چې هغه کافر ایمان راوړی، نه و ایمان یې راوړی چې باندې راووته چې ګوري د اوښې پوستکې پراته دي. په زړه رسول علیه السلام ته راغی چې ما اوښه حلاله کړې. نبي علیه السلام په غوسه راووته چې دا چا کړي؟ هغوی ورته ویلي چې بیا به ما ورښیي نه نعیمان ته ویلي ول، وایي ښه نه دي ورښیي. چې راننوته وي دا چا کړې؟ نبي علیه السلام ته وي دا چا کړې؟ نو هغوی راز ورته ویلي وي نعیمان کړې. وایي چېرته ده نعیمان وتښتېده، یو ځای کې داسې کنده وه، دې کې کېناسته، لوښې سر واچولې. لوښې خو پېژنئ که نه، او اوبو کې چې راشنې کېږي، دې ته چې کېناسته نو صحابو داسې ورته ویلي وي ای د الله رسوله نعیمان دلته نسته. دې په ګیر ورکړه چې نبي علیه السلام ورته راغی نو دی داسې ناسته او لوښې پرې پرتې دي. نبي علیه السلام چې دا لوښې تر نه را لرې کړې، مخ یې ګردجن سوی. نبي علیه السلام ورته وخندل، له لاسه راونیوی، راځه دوه دانې به نورې ورکړم، دوه دانې به نورې هغه ته ورکړم، هېڅ پروا نه کړي، راځه. دومره طالبانو صحابه رضی الله عنهم سره رسول صلی الله علیه وسلم دغه نعیمان چې و طالبان یې اوس میاشت شروع کړې، دوی درته وایم دغه نعیمان به کله کله به نبي علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و، نبي علیه السلام ته به یې انګور راوړل، کې به یې ښودله، نورو صحابو ته به یې ځان داسې که چې یعنې خو سخي سړی هغه چې نبي علیه السلام وخوړل. بله ورځ ته به چې نبي علیه السلام جومات کې ناست و، دروازې ته به راودرېږي، وایي السلام علیک یا رسول الله. هغه ورته ویلې وعلیکم السلام. نعیمانه څه چل دی؟ یا پیسې غواړي؟ وایي کومې پیسې؟ هغه بیا انګور نه خوړل، موډ به هم دلته کړی. یوه به یې بل هم درته وکړم، بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان. یو دی و یو سویبت ابن حرمله، دی دواړه ملګري وو، ابوبکر صدیق و، سویبت ابن حرمله و، نعیمان. دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمیز الصحابه کې هم لیکلې. یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي، نو نن د سویبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده، په بازار کې یو کوټه نیولې، دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي. نو هغه ورته ویلې ده نعیمان ورته ویلې وایي هغه ډوډۍ راوړه زه وږی یم. هغه ورته ویلې ودرېږه نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي، وایي راوړه که یې نه راوړې بیا زه هغه د سره کوم، وایي نه یې در کوم چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې م خوښ شم. باندې راووته، بازار کې خلک راغلي، کم لرې دي نه، غلام پسې ګرځي، غلام اخلي. ده ورته ویلې وایي غلام اخلئ؟ وایي ما سره سته، خو که ای خلی تیار به سره جوړ سو. هغه ده ګرځي را ګرځي، هغه فکر نه ده هغه غلام ده، خو یو عادت لري، په اته اوښانو یې ورسره خرڅ کړه. ستي ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي چې بیا یې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم. نو که ای خلی دغه ده چې بیا داسې نه ما ترې راوتوروئ بیا به یې کوئ، نه ورته ویلې بس ته تر خلاص. ستي اته اوښانې ده ترې واخېستلې، دوکان یې چې نیولي و هغه ته راغی، ورته ویلې دا ده. هغې چې راوځوئ څه شته وایي په موږ یې خرڅ کړی. سړیه زه صحابي یم، وایي دا خبرې موږ نه منو، راوځه. پړی ته پکې واچوي چې په بازار کې خرڅوي، له خوا نه ابوبکر صدیق سره. نو هغه ورته خندل، زوی مو مړ شه، دا صحابي ده، څه کوئ تاسو؟ د طالبان داسې ژوند هم تېر شوی. دا کتاب پیدا کړی الفقهاء والمزاح، او دا عالم ډېر مخکینی تېر شوی، تقریبا 1000 کاله نه مخکې تېر شوی. دا چا چې جوړ کړی؟ زبیر ابن بکار.